په جرمني ژبه کې دغه کوچنۍ لیکنې ته پام وکړئ. Von zu Hause gehe ich zur Schule und nach der Schule gehe ich zum Bahnhof. په دغه لیکنه کې von zu zur nach او zum داتیف جوړونکي پریپوزیشنونه دي. راځئ په دې خپرونه کې راسره لاس تر ټولو اړین داتیف جوړونکي پریپوزیشنونه چې د هر چا باید زده وي له پوره پښتو معنا او تشریح سره راسره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. زه ظریف سنگر یم او په دې خپرونه کې د جرمني ژبې داتیف جوړونکي پریپوزیشنونه راسره زده کولی شئ. هیله مې دا ده چې دغه خپرونه تر اخره پورې په دقت سره وګورئ ترڅو ستاسې ټولې ستونزې او سوالونه حل شي. د خپرونې تر اخره پورې ټول هغه اړین اصطلاحات او استثناءات چې په دغه پریپوزیشنونو په اړه باندې راغلي دي په واضح پښتو ژبه او کلماتو سره تشریح شوي دي. پریپوزیشن یا اړونده کلمه په جرمني ژبه کې د نوم یا د ضمیر ارتباط د جملې له نورو برخو سره ښکاره کوي. ځینې اکوزاتیف جوړونکي دي، ځینې داتیف جوړونکي او ځینې کله داتیف او کله اکوزاتیف حالت جوړوي. موږ د اکوزاتیف جوړونکي پریپوزیشنونو په اړه باندې جلا خپرونه لرو. لینک یې لاندې درته په ډسکرپشن کې ږدمه. درځئ چې نن دغه داتیف جوړونکي پریپوزیشنونه سره زده کړو. لومړی داتیف جوړونکی اړین پریپوزیشن ده اوس. د پښتو معنی یې کیږي له. د بیلګې په ډول اوس دیم ایران، له ایران څخه. دلته تاسو وینئ چې دغه ایران په جرمني ژبه کې آرټیکل لري او آرټیکل ده der ایران. یو څو هیوادونه دي د ایران په شمول ترکیه، اوکراین، امریکا، سویس. دغه هیوادونه آرټیکل لري په استثنایی ډول. نو دلته der ایران له اوس نه وروسته چې داتیف جوړونکی ده dem ایران شوی ده. جمله کیانوش kommt aus dem Iran. کیانوش له ایران څخه راځي یا د ایران ده، ایرانی ده. aus der Flasche له بوتل څخه. trinkt aus der Flasche. هغه له بوتل څخه اوبه څښي. په دې جمله کې هم ګورئ die Flasche بوتل ته وایي، په داتیف حالت کې der Flasche سوی، ځکه aus نه وروسته همیشه داتیف حالت کارول کیږي. یا بل مثال aus Seide له ورېښمو څخه. Das Kleid ist aus Seide. دا جامې له ورېښمو جوړې دي. په دغه جمله کې Seide داسې یو مواد دي چې هغه آرټیکل ته ضرورت نه لري. موږ ځینې نومونه لرو چې هغه شمارل کیږي نه او یا مواد دي لکه اوبه، لکه غوښه، لکه ورېښم. دا معمولا بدون له آرټیکل نه کارول کیږي، خو بیا هم په داتیف حالت کې ده ځکه اوس نه وروسته راغلی ده. آرټیکل نه لري خو داتیف حالت کې ده. د جملې نامستقیم مفعول ده. د جملې نه وبخئ، دغه پریپوزیشن نامستقیم مفعول ده. ځکه پریپوزیشن نه وروسته چې کوم نوم یا ضمیر راځي هغې نوم یا ضمیر ته موږ د پریپوزیشن مفعول وایو، نه د جملې مفعول. دې ته مو پام وي. اوس دغه پریپوزیشن کې چې اوس ده دوه شیه تاسې په نظر کې ونیسئ. لومړی دا چې له دې نه وروسته داتیف حالت راځي او بل دا چې دغه پریپوزیشن کله چې د یو شي له سرحد نه یو څوک د باندې راوځي، یعنې یو شي له منځ نه، لکه هغه یو مملکت وي، یو ښار وي، یو ولایت وي، همدارنګه د بوتل له منځ نه که نه، لکه همدې مثالو کې چې ګورئ یا له ورېښمو نه، له ورېښمو را جوړ شوی ده. په دغه حالتو کې موږ د اوس پریپوزیشن نه کار اخلو. بل یو ده فون. د فون پښتو معنا هم ده له یا ده. د بیلګې په ډول von der Arbeit له کار څخه. Ich habe von der Arbeit gekommen. زه له کار څخه راغلم. دلته اوس تاسې وګورئ دغه der Arbeit داسې یو کلمه نه ده چې هغه سرحد ولري یا چوکاټ ولري، لکه د هیواد په شکل باندې چې هیواد سرحدات لري، پولې لري، یا ښار یا ولایت چې سرحدات لري، یا په همدې ډول یوه ټوټه د ورېښمو ټوټه یا یو بوتل چې شاوخوا پلاستیک لري که نه،
د یو شي له منځ نه ده، د کار له منځ نه ده، نو له کار نه په ساده ډول باندې فون der Arbeit. دلته د فون پریپوزیشن نه موږ کار اخلو. دا هم داتیف جوړونکی ده. بل مثال فون احمد، د احمد. Das Handy ist von Ahmad. دا موبایل د احمد ده. دلته نو د دې معنا ورکوي. او دغه فون په ورځني خبرو اترو کې د ګینیټیف په ځای باندې کارول کیږي. ګینیټیف د مالکیت حالت ښکاره کوي چې ډیر په کتابونو او په لیکنو کې کارول کیږي. بیا د خبرو اترو کې د ګینیټیف حالت په ځای باندې د فون پریپوزیشن کارول کیږي ترڅو موږ د مالکیت حالت وښیو. لکه همدغه مثال کې چې احمد دغه موبایل مالک ده. von 8 Uhr bis 9 Uhr. فون او بس دواړه سره یو ځای کیږي او زمانی یا په زمان کې یوه خاصه مقطع ښکاره کوي. له 8 بجو تر 9 بجو پورې. Haben Sie von 8 Uhr bis 9 Uhr Zeit? له 8 بجو تر 9 بجو وخت لرئ؟ فون او بس په دغه شکل باندې دواړه یو ځای کارول کیږي د زمان د ښودنو لپاره. همدارنګه موږ ویلی سو von Montag bis Freitag، له دوشنبې تر جمعې. یا von Morgen bis Abend، له سهار نه تر ماښامه. دلته اوس یو څه ته پام وکئ. دغه د فون کلمه چې کله له ډم سره راسي فوم ویل کیږي. دغه ډم آرټیکل له فون سره ادغام کیږي. فوم. لکه فوم ماخت. دا په اصل کې فون دم ماخت ده. خو ځکه یو ځای سوی فوم ماخت ترېنه جوړ سوی. kommt vom Markt. هغه له مارکیټ څخه را روان ده یا راځي. خو یو څه ته مو پام وي که د فون نه وروسته د ډ آرټیکل راسي دا سره یو ځای کیږي نه. فوا نسو ویلی ځکه فوا په خپله یو جلا پریپوزیشن ده او بله معنا ورکوي. معنا یې ده مخکې یا مخې ته. دغه فوا ویکسل پریپوزیشن ده، یعنی کله اکوزاتیف او کله داتیف حالت جوړوي. د دغه پریپوزیشنو په اړه باندې جلا خپرونه لرو چې لینک یې لاندې درته د ډسکریپشن په برخه کې ږدمه. دغه هم ډیر اړین پریپوزیشنونه دي. ورزو مخته بل پریپوزیشن ده اب. دا له یا له شروع معنا ورکوي یا شروع له داسې یو معنا ورکوي. معمولا د وخت لپاره ډیر کارول کیږي. لکه اب 4 Uhr، له 4 بجو، یعنی له 4 بجو شروع هغې خواته نور. Die Busse fahren ab 4 Uhr. بسونه له 4 بجو تګ شروع کوي. یعنی له 4 بجو د سهار ورې خوازتي بسونه تګ شروع کوي. ab Montag، له دوشنبې ور شروع. Der Kurs beginnt ab Montag. کورس له دوشنبې پیلیږي. ab 20 Euro، له 20 یورو. Die Tickets kosten ab 20 Euros. د ټیکټونو قیمت له 20 یورو څخه شروع کیږي. بل پریپوزیشن ده seit. seit د پښتو معنی کیږي له راهیسې. لکه seit 2015، له 2015 راهیسې. Ahmad wohnt seit 2015 in Berlin. احمد له 2015 راهیسې په برلین کې اوسیږي. Seit 2 Stunden، له 2 ساعتو راهیسې. Wir warten seit 2 Stunden. موږ له 2 ساعتو راهیسې منتظر یو. Seit einem Monat، له یوې میاشتې راهیسې. Ich bin seit einem Monat in der Stadt. زه له یوې میاشتې راهیسې په ښار کې یم. بل پریپوزیشن ده außer. außer بغیر له، پرته له یا بهر له معنا ورکوي. لکه außer deinem Bruder، بغیر له ستا له وروره. alle sind da außer deinem Bruder. ټول دلته دي بغیر ستا له ورور نه. außer diesem Freitag، له جمعې پرته. ich arbeite jeden Tag außer Freitag. پرته له جمعې نور هره ورځ کار کوم. außer Betrieb، له فعالیت څخه بهر. Der Geldautomat ist außer Betrieb.
د صرافۍ ماشین له فعالیت څخه بهر ده، یعنی کار نه کوي. außer Betrieb له فعالیت بهر یا له کار بهر یا له نظم نه بهر. بل داتیف جوړونکی پریپوزیشن ده mit. له یو شي یا یو چا سره معنا ورکوي. ځینو اصطلاحاتو کې بیا معنا فرق کوي. mit dem Bus له بس سره اصطلاحي معنی بیا کېږي بس کې. لکه ich fahre mit dem Bus. زه بس کې ځم یا بس سره ځم. mit Absicht په قصد سره یا له قصد نه. Das hat er mit Absicht getan. دا کار یې له قصده وکړ. mit mir له ما سره. gehst du mit mir oder ohne mich. له ما سره ځې یا له ما پرته. بل پریپوزیشن ده nach. د دې دوه معناګانې ډېرې مشهورې دي. یو معنی ده په طرف، بله معنی ده وروسته له. لکه nach Hamburg د هامبورګ په طرف. morgen fahren wir nach Hamburg. سبا ته موږ د هامبورګ په طرف ځو یا هامبورګ ته ځو. دلته نو دغه نخ د ولایت، موقعیت، هیواد لپاره کارول کېږي. کله چې د هغه په طرف باندې موږ ورځو ویلی سو nach Hamburg، nach Deutschland، nach Afghanistan، یا حتی ویلی سو nach Süden د جنوب په طرف، یا nach oben پورته خواته یا پورته په طرف، یا ich gehe nach unten زه کته خواته ځم. دغه موقعیت لپاره کارولی سو. یا بله بیلګه nach der Arbeit له کار څخه وروسته. په دې کې نو وروسته معنا ورکوي. که چیرې کوم ولایت، موقعیت او دا نول نو بیا نورو کلمو سره وروسته معنا ورکوي. ich gehe nach der Arbeit nach Hause. زه وروسته له کار څخه کور ته ځم. nach der Arbeit وروسته له کار څخه. یا بله بیلګه nach mir وروسته له ما. nach mir bist du dran. وروسته له ما ستا نوبت ده. nach mir وروسته له ما bist du dran. ستا نوبت ده. بل پریپوزیشن ده bei. bei په معنا د کره یا کې. لکه bei seiner Opa خپل بابا کره. بریالی lebt bei seinem Opa. بریالی خپل بابا کره ژوند کوي. bei ihnen تاسو کره. ist mein Sohn bei ihnen. آیا زما زوی تاسو کره ده، یعنی ستاسو کور کې ده یا ستاسو دفتر کې ده یا ستاسو مختلفو موقعیتو ته کارول کیږي. bei einer Bank یو بانک کې. ich arbeite bei einer Bank. زه په یو بانک کې کار کوم. دغه بای هم چې کله له ډیم آرټیکل سره راسي یو ځای کېږي ورسره. beim لکه beim Arzt. bist du beim Arzt؟ آیا ته له ډاکټر سره یې؟ بل پریپوزیشن ده zu. zu یو ځای ته یا یو چا ته معنا ورکوي. د پښتو معنی ده ته. لکه zu diesem Fest دې جشن ته. gehst du auch zu diesem Fest؟ آیا ته هم دې جشن ته ځې؟ zu Bett د خوب تخت ته. zu Bett gehe ich. زه د خوب تخت ته ځم یعنی ویده کېږم. zu ihm هغه ته. ich gehe morgen zu ihm. زه سبا هغه ته ورځم. zu هم چې کله له ډیم سره یو ځای سي zum ویل کېږي. لکه zum Bahnhof. wir müssen zum Bahnhof. موږ باید د اورګاډو تمځای ته لاړ شو. همدارنګه که له ډې سره یو ځای شي zur ویل کېږي. لکه zur Schule. Ali kann heute nicht zur Schule gehen. بل پریپوزیشن ده gegenüber. د دې معنا ده په مخامخ یا په وړاندې. gegenüber dem Park. د پارک په مخامخ. Die Schule ist gegenüber dem Park. ښوونځی د پارک په مخامخ ده. gegenüber mir زما پر وړاندې. Er war immer ehrlich mir gegenüber. هغه تل زما په وړاندې صادق و. ehrlich صادق.
دلته تاسې ګورئ چې دغه د ګیګن اوبه کلمه وروسته له میا نه راغلې ده. کله کله همداسې کیږي پریپوزیشنونه وروسته له خپل نوم یا له خپل اوبجیکټ نه هم کارول کیږي. لکه په همدغه مثال کې د دغه اوبجیکټ اوس میا ده خو دا پریپوزیشن له میا نه وروسته کارول شوی. که چیرته تاسې له داسې حالت سره مخ شوئ نو پام ووي چې دا هماغه پریپوزیشن ده چې له خپل اوبجیکټ نه وروسته کارول شوی. لکه دا بل مثال seine Meinung mir gegenüber hat sich geändert. د هغې نظر زما په اړه تغییر کړی. seine Meinung د هغې نظر mir gegenüber زما په اړه یا زما په وړاندې hat sich geändert تغییر کړی. ځینې اصطلاحات دي چې هغه له پریپوزیشنونه سره راغلي وي او هغه ثابته معنا لري. لکه zu Hause. zu موږ وویلې چې د یو شي په طرف معنا ورکوي. خو دغه اصطلاح کې zu Hause د کور په طرف معنا نه ورکوي بلکې کور کې معنا ورکوي او دا ډیر کارول کیږي. مثال ich bin zu Hause زه کور کې یم. nach Hause به د کور طرف ته معنا ورکوي. موږ او تاسې د نخ په اړه باندې ویلې چې نخ کله چې یو طرف ته تاسې ځئ هغه باید هیوادي یا یو سمت یا یو موقعیتي. خو دغه هاوز موقعیت نه ده، سمت هم نه ده، هیواد هم نه ده کنه. نو دلته له کور سره مګر کارول کیږي. دا یو استثناء ده او یو ثابته اصطلاح ده. nach Hause معنی کیږي کور ته. ich gehe nach Hause. د دې لپاره چې وایو له کور څخه باید موږ ویلې وای aus Hause. خو داسې نه کارول کیږي. په جای دغه اصطلاح ورته کارول کیږي von zu Hause له کور څخه. ich komme von zu Hause زه له کور څخه راځم. دلته نو تاسې په معنا باندې سر مخ وګوئ او په همدغه ډول باندې حفظ کړئ. zu Hause کور کې، nach Hause کور ته، von zu Hause له کور څخه. دا درې وړه اصطلاحات باید په همدغه ډول باندې دا ثابت اصطلاحات دي په همدې ډول حفظ شي معنا یې. یو څو نور ثابت اصطلاحات چې اړین دي ستاسې باید زده وي هغه دا دي. zu Fuß پیاده. ich gehe zu Fuß زه پیاده ځم. zu Ende ختم. der Film ist zu Ende. فلم ختم ده. zu spät ډیره ناوخته. du bist zu spät gekommen. ته ډیر ناوخته راورسېدې یا راغلې. bei der Arbeit په کار کې. er ist bei der Arbeit هغه په کار کې ده. bei Nacht د شپې لخوا. bei Nacht sieht die Stadt ganz anders aus. د شپې لخوا ښار بیخي بل رقم معلومیږي. دا اصطلاحات هم باید چې په همدغه ډول حفظ کړئ. نو دا ول د ډاټیف جوړونکي پریپوزیشنونو په اړه باندې ټول ضروري معلومات. دغه پریپوزیشنونه یوازې لس دانې نه دي، ډیر دي خو ډیر اړین او ضروري او مشهور هم دغه لس دانې دي. او بل یادونه دا چې دغه پریپوزیشنونه په مختلفو جانو کې کېدای شي مختلفې معناګانې جوړې کړي. هغه معناګانې چې ډېرې زیاتې کارول کیږي او اصلي معناګانې دي هغه هم په دغه خپرونه کې راټولې کړې وي. له ډیرو مختلفو معناګانو نه مو خبرې ونه کړې تر څو دغه ویډیو ډیره اوږده او یا ستاسو لپاره خسته کونه نه شي. نو خپل سوالونه که لرئ، نظریات لرئ، لاندې د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې هرومرو شیر کړئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.